څنګه چې زه یم داسې تشې لیونۍ په زړګي اوبه اوبه شي لیونۍ مونږ په کچه کوټه کې ژوند کوو ځکه مې هم ویره له بارانه شي ستا د یوې ادا د یو کس سرمان کومه بیرته راوګوره په شا زه به د یکس واخلم څو پورې په غلا به ستا دیدن کوم ستا دیدن لپاره یو ریبار ښه دی. د لالونو قدر د خپرونې درنو مینوالو د خپل کوربه نصیب جان نصیب شینواري سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمندو ملګرو یو ځل بیا په خپلې وعدې سره د یو نوي شاعر سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضر یم. د ننګرهار ولایت د مندرې ولسوالۍ اړوند د ډکې په کلي کې د یو نوي او تلقي شاعر یعقوب شاه مشغول صاحب سره مو نننۍ ناسته وکړه. د مشغول صاحب شاعري به په تاسې اورو، د خپلو مینوالو تنده به یې د په شعرونو باندې ورماتوو. راځو د مشغول صاحب نه څو لنډې پوښتنې لرم او بیا هم د شعر برخې ته راځو. مشغول صاحب که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې په شعر د شعر په لیکلو باندې مو پیل کړی او څومره شعرونه به مو لیکلي وي؟ زه هم په خپل وار سره د لالونو د قدر د پیج درنو مینوالو ته سلامونه، نیکې هیلې، فرزوینې، احترامات وړاندې کوم. او شینواري صاحب له تا نه یو دنیا مننه چې په ډېر لنډ تنګ وخت کې راغلي او زموږ غږ تر اورېدونکو رسوي. مننه مشغول صاحب. او شینواري صاحب په 1494 کې مې شعر لیکل شروع کړي دي او تر دې دمه مې تقریبا یو نیم سل شعر لیکلي دي. یعنې په 94 کې نو 15 کاله به مو د شاعرۍ کېږي. او په کومه برخه کې مو ډېر کار کړی دی؟ د غزل په برخه کې مو ډېر کار کړی دی. د غزل په برخه کې. او د کتاب چاپ کولو ته کوم پلان لرئ نه لرئ؟ انشاءالله بالکل د اقتصادي ستونزو له امله نشو کولی چې کتاب چاپ کړو، خو انشاءالله اراده مو شته چې چاپ کړو. نو خدای درته وس او توفیق درکړي چې د پښتو د ادب لپاره خپل خدمتونه جاري وساتئ. انشاءالله اقتصادي ستونزې به هم الله رب العزت حل کړي. نو درنو ملګرو باندې خپل څو تازه غزلې واورو. مننه شینواری صاحب. د غزل نه مخکې به یو څو بیتونه ووایم چې داسې دي: څنګه چې زه یم داسې تشې لیونۍ، څنګه چې زه یم داسې تشې لیونۍ په زړګي اوبه اوبه شي لیونۍ. او شینواری صاحب د نفرت دا کورکي د زړه کې وران که، د نفرت دا کورکي، مننه د نفرت دا کورکي د زړه کې وران که، د ولفت په رنځ اخته شي لیونۍ. بیا یې ووایه دغه بیت. مننه شینواری صاحب د نفرت دا کورکي د زړه کې وران که، د ولفت په رنځ اخته شي لیونۍ. کله کله د مرچک په شان ترخه شي، مننه کله کله د مرچک په شان ترخه شي، کله سمه راخوږه شي لیونۍ. او شینواری صاحب د سینې نه مې زړګی درپسې لاړ شي، مننه د سینې نه مې زړګی درپسې لاړ شي، په بلۍ چې راښکاره شي لیونۍ. او تر سهاره زه مشغول یم ستا په غم کې، مننه تر سهاره زه مشغول یم ستا په غم کې، ته بېغمه زړه ویده شي لیونۍ. مننه شینواری صاحب. غزل دی وی: کله چې سړی هم بې جانانه شي، کله چې سړی هم بې جانانه شي، مینه به یې ډکه له خفګانه شي. او هاغلته اور واخلمه لمبه شمه، هاغلته اور واخلمه لمبه شمه، کله چې هغه مانه روانه شي. او بیا په طبیبانو هم جوړیږي نه، بیا په طبیبانو هم جوړیږي نه، څوک چې په ولفت کې سرګردانه شي. او بیت داسې تعویز ماته ملا وکته، داسې تعویز ماته ملا وکته، مینه چې ما سره فریمانه شي. او مکینه له ما سره اوس یخ کلیا، مننه شینواری صاحب. مکینه له ما سره اوس یخ کلیا، هسې نه چې خلک بدګمانه شي. او مونږه په کچه کوټه کې ژوند کوو، مونږه په کچه کوټه کې ژوند کوو، ځکه مې هم ویره له بارانه شي. او زه هم د رقیب نه ګیله نه کوم، زه هم د رقیب نه ګیله نه کوم، زما ګیله مشغوله ګورستانه شي. کله چې سړی هم بې جانانه شي، مینه به یې ډکه له خفګانه شي. شینواری صاحب د غزل نه مخکې یو څو بیتونه د رحمان الله ریحان فکر کوم چې د سیند په غاړه کې م ناست و او لږ به مناسب وي. د سیند سندرې ستا دا زه به د یکس واخلم، د سیند سندرې ستا دا زه به د یکس واخلم، مازیګری د دلربا زه به د یکس واخلم، ستا د یوې ادا د یو کس ارمان کومه، ستا د یوې ادا د یو کس ارمان کومه، بیرته راوګوره په شا زه به د یکس واخلم. مننه شینواری صاحب. غزل دی وایي چې خوشې ناستې خوشې نه بېګار ښه دی،
خوشې ناستې خوشې نه بېګار ښه دی ستا ناستې نه ماله انتظار ښه دی ډېر ښه او شینواری صاحب ژوند ښه که منصور ښه که غلام ښه دی ژوند ښه که منصور ښه مننه ژوند ښه که منصور ښه که غلام ښه دی ژوند د غلامۍ نه ماله دار ښه دی ډېر ښه تاله خو ګودر ښه دی چینار ښه دی تاله خو ګودر ښه دی چینار ښه دی ماله خو دا ستا د وعدو شمار ښه دی او شینواری صاحب څو پورې په غلا به ستا دیدن کوم څو پورې په غلا به ستا دیدن کوم ستا دیدن لپاره یو ریبار ښه دی او بیت دی خوند چې د غزل نه پکې واخلمه خوند چې د غزل نه پکې واخلمه داسې یو رباب ښه دی ستار ښه دی او څنګه چې په زړه زه هم بیماره یم څنګه چې په زړه زه هم بیماره یم دغسې مشغول په زړه بیمار ښه دی خوشې ناستې خوشې نه بېګار ښه دی ستا ناستې نه ماله انتظار ښه دی قدرمنو لیدونکو یاقوت شاه مشغول صاحب کلیواله شاعري کوي بعضې شعرونه یې داسې دي چې په بیا بیا اورېدو باندې ارزي درنو ملګرو په شاعرۍ کې کلیوال انځورونه پراته دي او په آینده کې هم د ده نه د لا پخې شاعرۍ تمه کېدلی شي انشاءالله تر اوسه پورې لا تنکی ځوان دی او د نورو شاعرانو سره د درنو استادانو سره ناسته پاسته لري په ادبي مشاعرو کې برخه اخلي نو مشغول صاحب تر اوسه لا ټولګه نه ده چاپ کړې او مخکې یې تاسو ته خپله ستونزه هم وویله درنو ملګرو نننۍ ناسته مو همدومره وه تر بلې ناستې چې بیا د یو درانه شاعر سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم د اوس لپاره درنه اجازه غواړم د خدای په امان